بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله اعلام یم او یو ځل بیا په دغه ویډیو کې په هغو پوښتنو بحث کوو چې هغه په انټرویو کې د ایچ آر یا د انټرویو د ټیم لخوا به له تاسو څخه پوښتل کیږي. په دې هم بحث کوو چې په دغو پوښتنو شاته پټ رازونه څه شی دي، یعنې ولې دغه پوښتنې مطرح کیږي. د دغې ویډیو اوله پوښتنه دا ده چې ته د کاري ساحې څخه د باندې څه مصروفیتونه لرې. دغه پوښتنه ولې مطرح کیږي؟ دا پوښتنه دې لپاره مطرح کیږي چې دوی پوه شي چې ته د دفتر څخه د باندې په کومو نورو ځایونو او په کومو نورو ساحو کې مصروف یې. دغه ساحې معلومول مهم دي چې یعنې ته د دفتر نه باندې څه شی کوې او ولې کوې. نو اوس دې ته څنګه ځواب ورکړو؟ دغه پوښتنې ته دوه ډوله موږ ځواب ورکولی شو. اول دا دی چې ته باید خپل عمر ته وګورې. که عمر دې له 50 کلونو څخه پورته وي نو ته باید دغه پوښتنه ځواب کړې او هغې دلیل دا دی چې ته خپله انرژي وښیې. مطلب ادارې ته یو فیلینګ ورکړې، یو احساس ورکړې چې ته یوازې د دفتر او کور ترمنځ بوخت نه یې، بلکې په یو دریم ځای کې هم مصروف یې او ته د دفتر څخه د باندې د لا ډیر کار کولو حوصله لرې، انرژي لرې او ته کولی شې چې خپله انرژي په ښه ډول په نورو صحوي کارونو کې هم څه کړې لکه وکاروې. که چېرته تاسو عمر د 50 کلونو څخه کم وي نو غوره به وي چې ته مثلا د یو نوي شي زده کړې په اړه خبرې وکړې چې یاره زه پروجیکټ مینجمنټ کورس لولم، یا چې دی په انګلیش زده کوم، یا چې دی د کمپیوټر په کوم خاص کورس کې مې داخله کړې دی، یا داسې دی چې یو چاته درس ورکوم، ځینې اجتماعي کارونه ترسره کوم. ځکه په نورو دنیا کې خلکو د اجتماعي کارونو ترسره کولو یا والنټیریزم ته ډېر زیات ارزښت ورکوي. خو اصلي خبره دا ده چې ته که هر ډول وې پوښتنې ته چې ځواب ورکړې هڅه باید وکړې چې کوم ساحې کې چې ته د باندې د دفتر نه د باندې مصروف یې، ته خپل هغه امپلایر ته یا کارفرما ته ګټه وښیې چې یاره که زه هغه ساحې کې مصروف یم یا هلته ځم یا هلته کار کوم، په هغې کې تا ته څه خیر ته رسولی شم. ایتا برانډ کیدلی شم، برانډ امباسډر کیدلی شم یا نشم کیدلی. ایتا د محصول په باره کې هلته خبره کولی شم یا نشم کولی. ایتا لکه خدمات چې دي نورو خلکو ته تشریح کولی شم یا نشم تشریح کولی. نو کیدای شي که دا پوښتنه ته په ښه ډول سره ځواب کړې او یو داسې نوې ساحه هغوی ته وښیې چې ته په هلته بوخت کار کوې، نو کیدای شي دوی ډېر زیات درته خوشحاله شي او هلته خپل هغه د پلور یا د خدماتو د ساحې هغه وګوري، لکه اکسټینټ وګوري چې دوی کولی شي چې والا ته دغه ساحې کې دوی لپاره هلته یا کمپاین وکړي یا اډورټایزینګ وکړي یا سیلینګ وکړي چې یو ډول کمپنۍ ته خیر ورسېږي. دویمه پوښتنه دا دی چې که ته چېرته ضرورت شي کمپنۍ لپاره دروغ ویلی شي او که نه شي ویلی. دلته غواړي چې تا د دوو ارزښتونو ترمنځ ګیر کړي او یا په دې باندې غواړي پوه شي چې تا ارزښتونه پرسونلي څه شی دي. نو کوم دوه ارزښتونه چې ته یې فعلا ګیر کړی هغه لویلټي دی او انټګریټي دی. نو دوی غواړي پوه شي چې ته کمپنۍ ته څومره وفادار یې. که چېرته ته ډیفینټلی د جاب د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې ته ووایې چې هو کله کله ضرورت وي نو زه دروغ ویلی شم، ته هغه کمپنۍ ته یا وظیفې ته خپل تعهد ښیې. خو ښه خبره به دا وي چې ته په هغه پرسونل ویلیوز باندې ټینګ پاتې شئ. خو پرسونل ویلیوز یا شخصي ارزښتونو باندې ټینګ پاتې کېدل هغو خلکو ته چې هغوی وظیفې ته ډېر سخته اړتیا لري یا ډېره موده بیکاره پاتې شوي وي، هغوی لپاره به یو څه سخته وي. خو که ځواب داسې ورکړل شي چې زه به په ټول توان سره هڅه وکړم، داسې یو خبره ونه کړم، داسې یو ایمیل ونه کړم، داسې یو راپور ونه لیکم چې هغه د کمپنۍ په ضرر تمام شي، داسې ځواب ورکول به یو څه غوره وي. هغه تاسو به بالانس د لویلټي او انټګریټي ترمنځ ساتلی وي. نو بله خبره هم دا ده که ته پرسونل انټګریټي ښیې نو پرسونل انټګریټي کې بده خبره نه ده چې ته خپل پرسونل انټګریټي وښیې. دلته ته لکه خپل هغه ارزښتونو ته چې ډېر زیات وفادار یې او هغې ته باندې معامله نشي کولی، کیدای شي همدغه معاملو ارزښتونو باندې معامله نه کولی دې سبب شي چې ته هلته مقرر شي. خو ما تاسو ته دلیل وویل هغه کسان دا کار کولی شي چې هغوی فاینانشل بیکګراوند ښه وي یا چې د فعلا وظیفه ولري
یا ډیر زیات بیکاره نه وي پاتې شي یا ډیر زیات های سکیلز ولري او دی مطمئن وي چې دا های سکیلز کولی شي که دلته ونه شو بل ځای کې دی دنده ترلاسه کړي. دریمه پوښتنه دا دی که چیرته شاته وګورئ یا دا د ژوند فلم له سره کړئ داسې څه به وي چې ته یا پرې پښیمانه وي یا غواړې هغه په راتلونکي کې په ښه ډول ترسره کړې یا که چانس درکړل شي ته غواړې په هغو ساحو کې بهبود راولې. دلته دوی یو ځل بیا غواړي چې ستا په هغه ویکنس کمزورتیاو باندې پوه شي او دا پوښتنه دوی په بېلابېلو ډولونو سره ترسره کوي. که تاسو ما مخکینۍ ویډیوګانې وګورئ دا پوښتنه څو ځلې مطرح شوې ده. نو که چېرته ته ووایې چې ولا داسې هېڅ ساحه نشته دی چې زه ورکې رشد وکړم نو دا هم ښه ځواب نه دی او که ته چېرته بیا ډېر زیاتې غلطیانې لیست کوې نو دا هم ښه ځواب نه دی چې زه وایې یاره په دغه زه تنبل وم درسونه مې ښه نه ویل یا چې دی مکتب څخه تښتېدلم یا چې دی په څو کاله مخکې په یو دفتر کې کار کوو ډېرې زیاتې غیر سریانې مې کولې په وخت به نه حاضرېدلم یا په تېرو دندو کې ولایتونو ته سفر ونه شو کول. که داسې ډېرې زیاتې خبرې وکړې مطلب ته د خپل ځان په باره کې منفي بحث ډېر زیات کوي او دا ښه کار نه دی او زموږ جنرال پرنسپل دا دی چې ته باید په انټرویو کې ډېر زیات پازیټیو واوسېږي هم د ځان په اړه هم د خپل رئیس په باره کې هم د خپلو همکارانو په باره کې هم پخواني شرکت په باره کې چې ته ورسره کار کړی هم دغه نوي شرکت ته چې ته ورروان یې. نو څه شی باید وشي؟ سړی طبیعتا کولی شي چې داسې ځواب ورکړي چې ژوند ټول تجربه دی که هغه ښه وي او که بد وي د ښو څخه هم خاطرې پاتې کېږي د بدو څخه هم خاطرې پاتې کېږي او هغه ترخه خاطره چې دی هغه ژوند کې یو نوې تجربه دی او دا د ژوند د خاطراتو په کتاب کې ثبتېږي او که چېرته موږ غلطۍ ونه کړو اشتباهات ونه کړو نو هغه موږ په تجربه چې دی هغه نه اډپ کېږي. لکه که سړی همداسې وایي چې والا ژوند بې له ګډوډیو بې له غلطیو بې له سرګردانیو نو خبره دا ده چې تا ډېرې ښې تجربې نه دي ترلاسه کړي. څلورمه پوښتنه دا دی چې تا خو ماشاءالله ډېر زیات کار کړی دی او عمر دی هم اوس پورته دی خو پیسې دې ډېرې نه دي ګټلې ولې د پیسو په ګټلو کې کمزوری راغلی؟ دلته دوی غواړي چې تا احساساتي کړي چې داسې ځواب درنه واخلي چې والا ما ته پیسې مهمې نه دي او زه د پیسو لپاره کار نه کوم یا ژوند کې چې دی ډېر نور څه دي چې هغه اهمیت لري پیسې ډېر زیات اهمیت نه لري او بیا دغه چې ته کله وایي چې پیسې اهمیت نه لري یا ته د پیسو لپاره کار نه کوې که دا خبره یې درنه واخیسته بیا ته په سلري کې نیګوشیشن نشې کولی او کومه سلري چې دوی لخوا درته ویل کېږي هغه مجبور یې چې ومنې ځکه که چېرته ته وایې چې والا ما ته سلري ډېره کړې نو بیا درته وایي تا خو موږ ته مخکې ویلي وو چې په ژوند کې پیسې ډېر زیات اهمیت نه لري چې پیسې ډېر زیات اهمیت نه لري نو بیا ولې نو ته کولی شې ووایې چې ما هڅه کړې ده چې خپل ژوند د هغه سلري او تنخوا مطابق چې دی عیار کړم وایي چلوم او بل دا دی چې ما هڅه نه ده کړې چې زه رشوت واخلم یا چې دی انډر د ټیبل ډیل وکړم نو بس څومره سلري مې چې اخیستې دی هغومره مې ژوند کړی دی او ژوند مې چلولی دی. پنځمه پوښتنه دا دی چې په ژوند کې د چا تر اغېز لاندې اوس دوی غواړي چې هغې ته فیلینګس او انسپریشن لیول وګوري چې ته لکه چا تر اغېز لاندې که ته اوس ځواب ورکړې چې والا زه مسټر پرفیکټ یم او په ژوند کې د هېچا له اغېز لاندې نه یم نو دا ښه ځواب نه دی. ژوند کې حتما یو څوک دی یو چا تر اغېز لاندې راځي هغه که سیاسي وي هغه که اقتصادي رهبران وي هغه که ټولنیز ژوند وي خو مقصد یو څوک شته دی چې تا ژوند تر خپل اغېز لاندې راولي. نو اوس څنګه ځواب ورکړو؟ کوشش وکړه چې د سیاسي رهبرانو له نوم اخیستلو څخه ډډه وکړې ځکه کیدای شي ته به یو رهبر خوښېږي او د انټرویو د پینل به هغه نه خوښېږي یا به د ادارې هغه نه خوښېږي یا به حتی اداره د دغه شخص په ضد وي ځکه سیاسي رهبران چې دي هغه خپل جنجالونه او خپلې قصې او خپل دښمنان په یو نه یو ډول په یو پلاټفارم کې لري نو ته به غوره وي چې د خپل فیلډ سره خپلې رشتې سره تړلې د تخصصي رهبرانو نومونه واخلي او که مثلا هغه ساحې مې یادې کړي چې د دغه تخصصي رهبر له وجې تا ځینې کارونه ښه کړي دي یا د دغه تخصصي رهبر د ژوند فورمول په استفادې سره تا وده کړې دی او یا د دغه دغه تخصصي رهبر د رازونو کاري رازونو څخه تا استفاده کړې دی یا د تخصصي منول څخه استفاده کړې دی او هغه یې تا ته شخصي ډول باندې ګټه رسولی دی دفتري لحاظ هم چې دی تا ته ګټه رسولی نو دا به ښه غوره خبره وي.
شپږمه پوښتنه دا دی چې ته غیر حاضري کچه دی څومره غیر حاضري کوي. په دې ډول سره دوی غواړي چې پوه شي چې ته کار ته او کاري ساعتونو ته څومره متعهد یې. که د افغانستان غوندې خبره شي دلته خو چې دی غیر حاضري خلک اول چې دنده پیدا شي اول دنده نه پیدا شي بیا دنده چې پیدا شي بیا کسان یو ډول نه یو ډول باندې کوي ولا نن پلان کې مریض و نن چې دی مړی دی نن ژوندی دی ځان وباسي. نو دلته یې دې پوښتنې کوشش دا دی چې پوه شي چې ته خپل کار ته څومره تعهد لرې. نو که ته وایې چې زه هیڅ غیر حاضري نه کوم نو ژوند دی حتمي پېښېږي چې سړی باید د ځینو کارونو لپاره غیر حاضر شي ځکه پرسونل ژوند چې دی یا موږ ټولنیز ژوند چې دی هغه مهم دی. که چېرته ته وایې چې زه هیڅ غیر حاضري نه کوم تل تر تله ځان حاضروم نو په دغه صورت کې هغه تا پرسونل لایف یا سوشل لایف چې دی یو څه تر هغه لاندې راځي پوښتنې لاندې راځي چې ته هغې ته متحد نه یې. او که چېرته ته بیا د غیر حاضرۍ ډېرې قصې کوي نو بیا وایي چې ته پروفیشنل لایف ته ډېر زیات متحد نه یې. ایما یو منیجر و چې هغه به که زه ووایم د هغه غیر حاضري به صفر وه. هغه به حتی خپل هغه پرسونل کارونه رخصتیو ورځو ته برابرول او آن ټایم راته سهار آن ټایم راته او مازدیګر به آن ټایم ته لکه د ده ټول ژوند چې و دفتر و. داسې کسان هم پیدا کېږي لکه هغوی پرسونل ژوند ته چې دی ډېر زیات پام نه کوي یا داسې دی چې هغه پرسونل ژوند برخې چې دی کور کې بل څوک لري هغه ورته کور کوي نو د خپل ټول ژوند چې دی ډیډیکیټ کړی وي آفس ته. نو ښه خبره دا دی چې وایي چې تر هغه پورې چې زه کولی شم خپل باندني مشکلات د کورنۍ د غړو په واسطه یا یو ډول نه یو ډول په آف ټایم کې مدیریت کړی شم نو زه هېڅکله غیر حاضري نه کوم. خو بیا هم ژوند دی ځینې داسې کارونه پېښېږي چې هغه دې ارزښت لري چې سړی ورته رخصتي واخلي او ځان غیر حاضر کړي. اوومه پوښتنه دا دی چې ته ولایتونو ته سفرونه کولی شې او که نه شې کولی. او بله خبره دا دی چې که چېرته تا بل ولایت ته یا بلې شعبې ته بدل کړو هغه څنګه. که اوس ایته ځواب وي چې نو پرابلم لکه ولایتي سفرونو سره مشکل نه لري او یا چې دی ته بل ولایت کې دندې کولو سره مشکل نه لري خو خبره ده خپله دلچسپي وښیه ګو اهیډ وت. او که چېرته خپل ریزرویشن لري لکه ته نشي کولی چې بل ولایت کې کار وکړې یا ته نشي کولی چې په ډېر زیات سفرونه وکړې نو په دغه صورت کې ته کولی شي خپل قانع کوونکي ځوابونه وړاندې کړي چې د دغو دلایلو له وجې زه نشم کولی. خو دغې پوښتنې ځواب ورکول چې دي تا په مجبوریت پورې اړه لري ته څومره مجبوري. ځینې کسان چې د کور کې تناو وي هغه که چېرته سفر کوي فامیلي ځان ته پاتې کېږي نو ډېره سخته وي مجبور دی چې کور له ځان سره انتقال کړي هلته نوی کور ونیسي یا چې د ماشومان په نوي ځای کې ریسیټل شي هلته هغه هم سخته دی چې نوي مکتب ته بوځي نوي ټولنې ته بوځي. غټانو لپاره به اکوموډیشن اسانه وي خو د وړو لپاره چې دی اکوموډیشن بیا سختېږي. بل دا دی چې د هغوی ایجوکیشنل لایف تر هغه لاندې راځي تر هغې څه لاندې راځي لکه یو ولایت نه بل ولایت ته ځه بیا هلته نوي محیط سره نوي مکتب سره ځان بلده. یا ته کولی شي ځان لږ سیاسي هغې کې ځواب ورکړي چې یاره ته فکر وکړې چې والا ما خو څو ځای اپلای کړی دی او خدای مهربان دی چې د 3 میاشتو دننه د بل ځای نه هم ځواب راشي تر څو چې دا خلک ماته ځواب راکوي آفر لیټر راکوي نو کیدای شي دویم ځای نه دریم ځای نه هم زه آفر واخیستل شم. که ته کنډیشنل یس وایې او بیا دې چې بل آفر لیټر واخیسته ته هما خواته چې شی کېږي سویچ کېږي. اتمه پوښتنه دا دی چې دومره دندې دې ولې ترسره کړي دي لکه تاسو سی وي چې ولې دغه سی وي ګوري چې ته په یو کال کې تقریبا 3-4-5 ځای بدل کړي را بدل کړي دي نو وایي ولې. نو دلته که اوس دوی غواړي چې پوه شي چې هغه ته دندې ته متحد نه یې ځکه په 3 میاشتو کې د اداره بدله کړې دی په 3 میاشتو کې د کار پرېښودلی بیا بل ځای ته تللی بل ځای لکه دوی همدې نه ډارېږي چې اوس دلته راشئ 3 میاشتې بعد بیا د دغه ځای پرېښودلی وي دا خو بیا د نوي کس پیدا کول هغه بلدول هغه تربیه کول چې دي سخت دی. نو دلته ته مخکې له دې نه چې اپلای وکړې ته کولی شې چې خپله سی وي ریډیزاین کړې او د یو کال دننه دی چې کوم کارونه لکه څو ځای بدل را بدل کړي وي هغه ډېر غیر ضروري چې دی هغه ترې وباسئ. دلته به د سی وي ریډیزاین ضروري وي چې ته بیا له دغې پوښتنې سره مخامخ نشې. او که چېرته اوس تا ریډیزاین ته فکر نه وکړی او ورسره مخامخ شولې نو بیا ته کولی شې ووایې چې دلته متوجه اوسه چې په خلکو به ملامتیا نه اچوي چې والا په منیجر سره ښه لکه منیجر ښه برخورد راسره نه کوم دنده پرېښودله یا هغه دفتر سره مې چندان گزاره ونه شوله هغوی کې پلانکی کس مې خوښ نه شو یا د دوی ډونر مې خوښ نه شو ځکه مې اداره پرېښودله.
داسې هغه به نه کوي لکه ځواب به نه ورکوي، خپلې ملامتیا به چې دی په نورو خلکو باندې نه اچوي. ته کولی شې ووایې چې په ځوانۍ کې مې اولو کلونو کې چې کله زه جاب مارکیټ ته راغلم داسې غلطۍ رانه شوي دي چې په یو کال کې مې څو ځایه دنده یا چې د اداره بدله کړې را بدله کړې وي، خو بیا چې زه هغه خپل اصلي مسیر مې موندلی دی او بیا تاسو ګورئ چې ما کله خپل اصلي مسیر موندلی دی بیا مې ډېر زیات مانیجر نه دی بدل کړی، اداره مې نه دی بدله کړی او کار مې نه دی بدل کړی، بیا مې ادامه ورکړی دی. او دغه تغیرات چې تاسو ګورئ چې ډېر زر رامنځته شوي، یو دلیل دا و چې زه په خپلې ورکې پسې ګرځېدلم. کله مې چې خپله مسیر او ورکه وموندله بیا چې دی هغه دی زه لکه د تغییراتو مخه مې نیولې دی، کمیټډ پاتې شوی یم ادارې ته، کمیټډ پاتې شوی یم مانیجر ته، کمیټډ پاتې شوی یم خپل یونټ ته، کمیټډ پاتې شوی یم خپل کاریر ته. نهمه پوښتنه دا دی چې ډېر وخت کېږي له یوې کمپنۍ سره پاتې شوی، له یوې ادارې سره پاتې شوی، دوی غواړي چې ولې دا پوښتنه وکړي، لکه ولې دوی وایي چې ډېر وخت کېږي په یوې دندې پاتې شوی، ډېر وخت کېږي له یوې ادارې سره پاتې شوی، ډېر وخت کېږي له یوه کس سره پاتې شوی. دوی ځکه دا پوښتنه کوي چې دغه زوړ سپی، دا به کېدای شي ښه اصطلاح نه وي خو د انګریزانو په اصطلاح چې اولډ ډاګ، چې دغه زوړ سپی به نوي هنرونه، نوي مهارتونه، نوي تغییرات ومنلی شي او که ونه منلی شي، لکه دوی له دې نه ویره لري. ته کولی شي چې دا ځواب ورته ورکړې چې صحیح دی زه یوې ادارې سره ډېر وخت کېږي، 5 کاله 6 کاله 7 کاله مې کار کړی دی، خو په یو موقف کې نه یم پاتې شوی. په هر 2 کلونو کې هر یو کال کې ما چې د خپل هغه پوزیشن بدل کړی دی، خپل ځینو یونټونو نه بل یونټ ته تللی یم او بیا هغه ګوري چې ما په هغه بل یونټ کې یا په هغه بل مسؤلیت کې ځان لا ښه ځلولی دی، بیا مې ترقي کړی دی بل لیول ته، یو لیول نه بل لیول ته اپګریډ شوی یم، بیا مې خپل اپ سکیلینګ باندې کار کړی دی. نو مطلب تاسو دې ویره مه لرئ چې زه به په نوي محیط کې ځان اکوموډیټ نشم کړی، ځان هم اکوموډیټ کولی شم، نوي مهارتونه هم زده کولی شم. او بل داسې دی چې دغه اپ سکیلینګ موضوع چې دی دا له ما لپاره مهمه دی. زه لکه تل به هڅه کوم چې اپ سکیلینګ په هر لیول کې چې وي هغه خپل ځان ته اډ کړم، یو نوی چیز زده کړم تر څو د خپلې ادارې لپاره ګټور تمام شي. او لسمه پوښتنه دا دی چې موږ د کمپنۍ په باره کې د منفي خبرې اورېدلې وي هغه له موږ سره شریک کړه. نو د انټرویو د جنرال اصل مطابق کوشش وکړه چې منفي خبرې به نه کوئ. دلته ته کولی شئ چې په هغه مثبتو ټکو باندې خپل تمرکز وکړئ. که چېرته په منفي خبرو باندې خپل تمرکز کوئ نو بیا دوی فکر کوي چې والا ته یو خو کریټیکلی یو، دویمه خبره ده چې ډېرو منفي باپانو خلکو سره ګرځې را ګرځې او دغه منفي باپ خلک چې دي دې سبب شوي دي چې په تا باندې اغېز وکړي. او درېیمه خبره دا ده چې هېڅوک هم نه غواړي چې منفي ټکي ډېر واوري، یا د خپل ځان په باره کې یا د خپل محصول په باره کې یا د خپل هغه کمپنۍ په باره کې. نو منفي خبره په چا باندې ښه نه لګي چې ښه نه لګېږي ته بیا ولې ځواب